بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، له وعدې سره سم نن د شهیدانو په ویب سایټ کې یا پلیټفارم کې د شهید د ثبتولو لپاره چې دا پروسه یو لویه پروسه ده او اړتیا یې دې وه چې سکرین ریکارډ درته ثبت کړو، هغه معلومات یې راواخلو. همغې برخې ته راځو. لومړی موږ او تاسو لیدلي وو چې ډومین شهیدان ډاټ کام په نوم باندې ده او دلته چې کله تاسې هر که موبایل ته راځئ که کمپیوټر ته راځئ یا که مخکې خلاص شوي نو هغه مساړتیا نشته، هغه په ډیسکټاپ باندې به آیکن پروت وي یا به په موبایل باندې هغه آیکن به پروت وي. شهیدان ډاټ کام سایټ راخلاصوو. کله چې د ثبت برخې ته راغلو په دغه منیو وي چې پاس ته په دې منیوګانو کې دغه د ثبت برخه چې ده له دې ځایه چې هم راتلی شو او کله چې دلته موږ او تاسو نور شهیدان ګورو کورپاڼې ته چې راځو په کورپاڼه کې دلته معلومات ورکړي که په دې باندې کلیک وکوم موږ او تاسې دغه د شهید د ثبتولو برخې ته راولي. دلته چې راغلو لومړی د شهید د ثبتولو لپاره کومو موادو ته اړتیا لرو. مثلا موږ او تاسو سره ژوندلیک باید وي، موږ او تاسو سره که عکسونه وي، موږ او تاسو سره د هغه غږیز پیغام یا مثلا د پیدایښت نیټه یا د شهادت نیټه، دلته هغه ځینې شیان یادونه پکې شوې ده چې هغه شیان موږ او تاسو باید ولرو. دا شیان تاسې کله چې دې بټن باندې کلیک وکړو ورته معلومیږي. زه اوس راځم د شهید د ثبتولو لپاره چې دا پاڼه ماته خلاص شي. دې پاڼې د خلاصولو لپاره راځم د ثبت لپاره لومړی باید دننه شي. نو زه سایټ ته داخلیږم. سایټ ته چې کله داخلیږو دا کلیک مو پرې باندې وکړو دغسې یوه صفحه راځي. دلته په دغه صفحې ته چې بیا ور داخلیږو کومه ژبه باندې، یعنې دلته کیدای شي تاسې دغه ټول سافټویر په بله برخه په بله ژبه باندې لومړی مو د ژبې لپاره برخه ورکړې ده، پښتو ده، دري ده، ازبکي ده، عربي ده، اردو ده، انګلیسي ده. په هره برخه باندې چې تاسو غواړئ نوی رجسټریشن وکړئ، نوی حساب خلاص کړئ او یا د سایټ ته داخل شئ. که نوی یو حساب خلاصوئ نو تاسو دلته دغه نوې برخې ته راسئ. نو نوم ده، د پلار نوم ده، ولایت ده، ولسوالي ده او د ټلیفون شماره ده، یوزر ده او ایمیل ادرس ده، دلته یو پاسورډ، دغه پاسورډ ورته انتخابوو او په ضمن کې شرایط او قوانین دغه د هغه لپاره لولو. دا که تاسو په دې صفحه باندې دلته کلیک کوئ هغه راځي چې دغه دلته کوم اصول باید په نظر کې ونیول شي، کومو برخو ته باید خاص توجه وشي. نو لومړی باید دغه معلومات ولولو تر څو هغه مسؤلیت موږ او تاسو په خپله غاړه باندې واخلو. دلته چې موږ هر څه ثبتوو هغه مسؤلیت به موږ او تاسو ته راجعي. اوس د ما سره تیار ایمیل ادرس ته او په دې براوزر کې لاګین ده یا په موبایل کې ما هغه جیمیل هغه خلاص کړی نو په اساني سره زه راځم د ګوګل سره ننوتل. په دې ځل باندې زه یو ځل مخکې دغه د ګوګل سره ننوتلو باندې یو ځل مخکې داخل سوی یم. تاسو کولی شئ د طریقه داخل شئ. که چېرته تاسو سره پاسورډ هېر سوی هغه بیا دغه برخه ده. خو زه راځم دغه د ګوګل سره ننوتل په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړم زه د سافټویر ته داخل سوم او په دې سافټویر کې دلته د ما هغه صفحه راته خلاص شوه. پخوا که تاسو فکر و له دې نه لاندې ما ته دغه صفحه نه ښکاره کېدل، لکه شخصي معلومات، تفصیلات، ځای او ژوندلیک، عکسونه او تایید. دا ټولې هغه برخې دي چې موږ او تاسې د یو شهید په ثبتولو باندې ډکوو. په صفحه کې لومړی خو هغه معلومات دي. په دومه برخه کې دا هغه د تکمیلې برخه ده چې څومره کومې برخې چې موږ او تاسې بشپړوو په همغه اندازه باندې فیصدي په لحاظ باندې دغه خانه له موږ سره ډکېږي چې مخکې ورسره لاړ شو. شخصي معلومات. په شخصي معلوماتو کې ټولې هغه خانې چې هغه ستوري نښان لري، دلته د ستوري یو وور نښان ورکول شوی دا لاندې برخه کې تاسې وینئ، هغه خانه ډکول لازمي ده. یعنې هغه خانه به موږ او تاسو ډکوو. د هغې خانې پرته موږ او تاسو ته بله خانه نه خلاصېږي، پرمختګ نشو کولی. دا شیان لازم دي. اوس د شهید نوم لازم ده. مثلا زه دلته اوس لیکم احمد لیکم. په احمد لیکلو سره هغه تکمیلي برخه 15 فیصده برخه مخې ته لاړه او د دې مستعار نوم څه شی ده دا اوس یې نه ورکوم. بیا په وروستو کې تر څو دا ویډیو ډېره اوږده نه شي د پلار نوم یې څه شی ده. دلته د ډلګۍ مشر نوم څه شی ده. دا ډلګۍ مشر نوم لازم ده. ګوره ټول ولایتونه راځي دلته هغه نمونهیي ډول موږ او تاسو ډېر پکې راخیستي دي. مثلا زه اوس پکتیکا ولایت باندې کلیک کوم. پکتیکا ولایت کې موږ کوم ډلګۍ مشران لرو دلته لیکل شوي دي چې هغه مولوي صاحب عبدالقدیر واقد ده، حاجي عمر غفور ده، کاکا خلیفه صاحب ده، پلانکای ده، احمد محمود. دا نومونه مثلا موږ او تاسو راخیستي دي. اوس په دې کې دلته هغه شهیدان هم ورسره ښکارېږي چې دې سړي څومره شهیدان ثبت شوي دي. بله برخه دلته به هغه تېروتنې برخه ته خاص فکر پکې شوی تر څو پورې یو شهید د بل ډلګۍ مشر په نوم باندې ثبت نشي. ځکه ثبت نشي موږ یو ډلګۍ مشر ته مثلا دلته راځم د معتصم په نوم باندې یو ډلګۍ مشر ده یا د غلام حسین په نوم باندې یو ډلګۍ مشر ده. زه دې ته راځم
شهید د په نوم باندې ثبتوم، خو بله ورځ راځم هغه شهید ته ډلګي مشر ته زه بیا اختیار ورکوم چې ته کولی سې خپل شهیدان تایید کړي. نو که دلته هغه سره بدل وي، معلومات سره بدل وي، ما بل ډلګي مشر تایید کړی او هغه ته ما اختیار خو بل ورکړی ده، نو هغه بیا نشي کولی دغه شهید تایید کړي. نو دې برخې ته به یې تاسې ځکه ورته فکر که شهید ثبتوئ، مثلا ډلګي مشر به دلته پیدا نه کړو، نسته پکې، نو تاسې به دغه نوي مشر اضافه کړئ. نوي مشر ته به راځئ، په دې کې به نوم د پلار نوم، ولایت، ولسوالي دا به راځي. دا ټول د یو کس نشي برابرېدلی چې هم د ولسوالي برابري، هم د ولایت برابري، هم د نوم برابري، هم د مستعار نوم برابري، دا شیان نشي برابرېدلی. نو ځکه ډلګي مشر به یو ډلګي مشر دلته په دې سافټویر کې موجود وي. زه اوس راځم په دې نوي شهید د ثبتولو لپاره دغه ډلګي مشر ثبتوم. دا ډلګي مشر ثبت شو، اوس دلته لاندې لیکي په دې برخه کې مسؤلیتونه د دې شهید شی مورنۍ ژبه یې شی دا خانې ورته ډکوو. دا زه اوس هسې پرېږدم چې کومې خانې اړتیا نشته تر څو پورې دا ویډیو اوږده نه شي. راځو دلته لیکلي دي زندان د شهید تېر کړی و که یې نه و تېر کړی. زندان یې نه و تېر کړی خو نه لیکم، دغه نه بټن وهم. لومړی چې راسي دواړه بټنونو یو هم نه ده انتخاب شوی، خو کله چې ما دغه نه بټن انتخاب کړو نو مخکې پسې تللی سم، خو که هو بټن ته راسم یوه بله خانه به خلاصېږي. مثلا څو کاله زندان دا یوه خانه خلاص و او د زندان ځای یې کوم و، پلچرخي و، باګرام و، کوم ځای. بیا راځم زخمیتوب، دا شهید چې ده دا زخمی شوی و که نه، هو مثلا زخمی شوی ده او که نه ده، خو نه بټن وم که هو بټن وم بیا یو بله خانه خلاصېږي. څو ځله زخمی شوی او د زخمی توب تفصیلات چیرته او څنګه او په څه ډول باندې و. نور ملګري ورسره و که نه و ورسره. زه مثلا ورسره وایم چې له دې سره د عبدالله په نوم باندې ملګری ورسره و، دا انټر کوم عبدالله لاړ، ورته وایم چې دلته د عبیدالله په نوم باندې ملګری ورسره و، دا انټر کوم او دا نمونه څومره شهیدان ورسره و د شهادت په وخت کې، دا هغه ملګري مخکې ځي. اوس راځم بلې صفحې ته. بله صفحه چې مې کله خلاصه کړه دا هغه تفصیلات دي. لومړی هغه شخصي معلومات و، دوم تفصیلات و. اوس په دې ځای کې راځي تعلیمي سویه چې و، طالب العلم و، متوسطه دوره یې ویلې وه، لیسه یې ویلې وه، حافظ قرآن و، مولوي و، یا نور دلته بله خپله برخه چې خپله یې ولیکئ چې کومه برخه تاسو ته معلومه وه. مثلا دا سړی مولوي و، دا انتخاب شو. د زیږېدلو نیټه یې څه شی وه؟ دا د زیږېدلو په نیټه کې زه کله دلته کلیک کوم، لومړنی د موږ او تاسو دا سافټویر په هجري شمسي باندې، چون ما مخکې په بله ویډیو کې درته ویلي وو دلته هم ښکاره کېږي چې د سیټینګ د لارې تاسې انتخابولی شئ. د ما دغه ټول پلیټفارم اوس په هجري شمسي باندې روان ده، تاسې کولی شئ میلادي یې کړئ یا بل کلیزه ورته انتخاب کړئ، خو دلته اوس ځکه هجري شمسي راغلي. ولې ما ته د شهید هغه نیټه په مثلا په هجري قمري باندې یاد ده. زه وایم چې د هجري قمري باندې دغه تاریخ دی د شهید چې ده د زیږېدنې نیټه دا ما ته په هجري قمري یاد ده. نو دلته مې په سر کې دغه اپشن ورکړی ده چې څوک چې ستړي نه شي بیا سیټینګ ته پسې لاړ نه شي، بلې برخې ته لاړ نه شي. زه هجري قمري انتخابوم. په هجري قمري کې نن تاریخ ورکوم یا د پرون تاریخ. که د نن ورکوم خو دغه تیار تاریخ ده بس اوکې کوم، او که پرون تاریخ ته راځم په پرون تاریخ کې مثلا دا خو د تیر وخت تاریخ ورته انتخابوم، نو زه دلته یو تاریخ ورته انتخابوم. کله چې مې کال ورته انتخاب کو، میاشت مې ورته انتخاب کړه، دلته میاشت ته راځم، میاشت مې انتخاب کړه، ورځ مې انتخاب کړه. اوس دلته کله کله څوک تېروتنه کوي، چون دا بیا د شهادت او په نورو موضوعاتو کې په کارېږي، د پیدایښت نیټه یې ده. دغه تاییدېده سره دلته په دې سر کې د تاسې کومه خانه وینئ اتوماتیک خوندي یا اوس خوندي شو، اوس یې خوندي کړه. دا هغه برخې دي. دلته دغه تخنیکي لحاظه کله کله مشکلات دي. موږ تاسو په کمپیوټر کې یو څوک شهید ثبتوو، برق ځي، کمپیوټر بندېږي، یا بل مشکل راځي، یا یو کار مو پیدا کېږي، یا مثلا د رسمي کارونو ترڅنګ په یو بل کار باندې مصروفه کېږو، نو دلته راځو دغه کوم معلومات ثبتوو دا اتومات خپله باندې ثبتېږي، تر څو موږ او تاسې بیا کله دغه پلیټفارم را خلاص کړو دلته به لیکل شوي چې تاسې دومره پیسه ده مخکې تللي واستئ، نور دوام پسې ورکړئ. دلته عمر د دې معلوم شو چې عمر 24 کاله و. د دې شهید وړتیا او مهارتونه کوم وو؟ نښه ویشتل وو، راکټ ویشتل وو، رهبري وه، تخنیکي چارې، طبابت، مخابرات، ماینو په جوړولو کې، دعوت په برخه کې، کومه برخه کې وړتیا لرله، یا دلته خپله باندې هغه کوم مهارت لیکلی شئ. کوم مهارت ستا دلته ولیکول هغه انټر ورکړه، هغه انتخابېږي. خو دا مهارتونو کې یوه برخه لازم ده چې باید ورته انتخاب کړي. مثلا دلته راځم چې دغه په رهبري برخه کې و، یا مثلا طبابت برخه کې، مخابرات هم دا درې موضوعات دا ما ورسره انتخاب کړو. دلته بله برخه راځي چې دغه ته باید لازم انتخاب کې دا شهید دا مجرد وو او که متأهل وو، واده یې کړی وو که بې واده وو، دا برخه لازم ده چې دا باید انتخاب کړي. که چېرته زه راځم دا سړی انتخابوم چې دا مجرد وو، نو بس خبره خلاص و، نور مخکې پسې ځو. دلته د ټلیفون شمېره دا 2 آیکنونه مو ورته ورکړي دي، دا یې واټساپ نښه ده، د واټساپ شمېره ورکوو،
او یا دلته راځو ټلیفون شماره دا په دې آیکنونو باندې هر یو آیکن باندې سیم کلیک کول دغه نمبر ورسره کوو دا بیا په پروفایل باندې ښکاره شي. که دا سړی متأهل و د متأهلتوب خو وخت کې مثلا دې سړی واده کړی نو اولادونه یې څومره وو موږ او تاسې هغه څوک چې هغه د شهید په اړه باندې که پوښتنه کوو معلومات یې کوو اوس یې اولادونه څو دي زمن یې څو دي دغه د شهید په اړه باندې هغه معلومات کورني یا مثلا اقتصادي یا علمي برخې ته د هغه بچیانو د شهیدانو برخې ته توجه وشي نو هغه اولادونه یې دلته لیکو دلته هغه د کورنۍ سرپرست څوک دی یا یې زوی ده هغه ورور یې دغه معلومات او غنم یې راخلو دا خانه کله ډکه سوه دلته اوس دغه د اولاد په برخه کې مثلا زه لیکم چې 2 اولادونه یو د ټلیفون شمیره اختیاري ده هغه تاسو ورسره ورکوئ نه ورکوئ بل مخ ته ځو بل مخ ته چې کله دلته رالو ځای او معلومات دي ځای او معلوماتو کې دلته راځو ولایت ته ولایت انتخابوو مثلا بغلان ولایت مې انتخاب کو دلته ولسوالي وي بغلان ولایت چې انتخاب شو دلته ولسوالي وي په خپله باندې یوه ولسوالي انتخابوو مثلا دا اندراب ولسوالي دا د بغلان مربوط ته ولسوالي انتخاب کړه کله بیا دلته تا خپل اختیار ده او کله به ورته انتخابوي د شهادت نیټه مثلا دا په کوم کال کې شهید شوی ده زه وایم دلته اوس بیا هغه موضوع ده د کلیزې د انتخاب موضوع ده چې کلیزه موږ په میلادي باندې انتخابوو په هجري شمسي باندې انتخابوو مثلا ماته یې د شهادت نیټه په میلادي کال باندې معلومه ده زه په میلادي کال باندې کلیک کوم نن دا پرون دا زه پرون ته راځم په 2004 کال کې په 2014 کال کې دا سړی شهید شوی دی یا مثلا زه دلته لیکم په دې ځای کې دا سړی په 2020 کال کې 2020 کال انتخابوم او په دې ځای کې دا تاییدوم دا د شهادت نیټه شوه په دې ځای کې لیکلي سهار و ماښام و ماخوستن و یعنی دغه شهادت په کوم ټیم کې دغه ځوان دغه ملګری شهید شو د شهادت ځای کوم ځای و مثلا دلته د وخت مو ورته انتخاب کو د نیټې ترڅنګ او د شهادت ځای مو ورته انتخاب کو اوس دلته بیا څو موضوعات دي د ده دغه د شهادت ډول څه شی و چې موږ تاسو په هغه بله ویډیو کې په هغه عمومي ویډیو کې بحث کړی دلته مې لیدلی دي چې د شهادت د ډول له مخې موږ په یو ولایت کې په یو ولسوالي کې د یو ډلګي مشر هغه شهیدان انتخابوو د چاپه ده بمبار ده کمین ده ماین ده استشهادي ده نامعلوم و په دې موضوعاتو کې چې ما ورته دلته کله لیکو یا نور ډولونه دلته ما ورته هغه ډول ورسره اضافه کوو د هغه ډول له مخې به هغه شهیدان نور راضي پسې خو پیل لپاره موږ دغه شپږ موضوعات ورته انتخاب کړي مثلا زه وایم چې بمبار په نتیجه کې دا سړی شهید شو اوس په دې ځای کې د قبر معلومات دي د قبر دغه کوم څوک چې شهید شوی دی موږ تاسو ملګری یا د موږ تاسو قریب یا د موږ تاسو اتل دغه مجاهد دې د قبر معلوم ده که نامعلوم ده ډېری د موږ تاسو هغه اتلان هغه تر اوسه پورې قبرونه نامعلوم دي ولې هغه څوک چې موږ تاسو ته معلوم ده چې د هغه قبر دلته پکې ثبت کړو چې هغه کوم ځای کې دفن شوی دی زه راځم که نامعلوم وهم نو مخکې پسې ځم ولې ده ضرور نامعلوم یا معلوم یو څه شی به انتخابوي خو زه معلوم انتخابوم چې دې سړي قبر ماته معلوم ده د قبر ادرس یې چیرته دغسې یې لیکو یا د نقشې له طریقې یې انتخابوو دغه د نقشې له لارې چې کله انتخابوو زه دې نقشې ته راځم بغلان ولایت ته کله چې بغلان باندې کلیک کوم مثلا بغلان ته راځم بغلان چې راخلاص کړو بیا بغلان کې دلته پسې ګرځم قرار دا راوزم کوم او دلته هغه د قبر برخه پکې غواړم یا په دې ځای کې دغه ادرس موږ تاسو له نورو برخو نه له نور په انټرنیټ کې پلټو هغه مشخص ادرس له هغه ځای چې راخلو دلته یې پکې پیسټ کوو او دا ځای زه ورته انتخابوم چې دا هغه د نقشې د ثبت لپاره سو چې د مشخص لوکیشن د شهید دپاره سو بیا په وروستو کې ثبت شوي شهید کې درته ښایم راځم بلې برخې ته چې راغلم دلته دا ژوندلیک ده په ژوندلیک کې د مبارزې د پایل نیټه کومه ده مثلا دغه کله چې د جهاد پیل کړی تا ته معلوم ده هغه د پیل هغه وخت کوم ده په کومو عملیاتو کې ګډون کړی انتخاب یې کړه دغه د عملیاتو نمونه دي دلته موږ لیکلي دي شاید دغه تسلسل به مخ نه لیکلی په وروستو کې هغه معلومات تسلسل په برخه کې تسلسل په برخه کې هغه معلوماتو له مخې به همغسې انشاءالله الرحمن بیا ثبت په کومو ساحو کې جهاد کړی دا اختیاري برخه ده یو څوک ده په مختلفو ولایتونو کې جهاد کړی ده همغه مختلف ولایتونه راخلو چې پلانکۍ ساحه کې جهاد کړی دی ژوندلیک برخه ده دلته دغه د ژوندلیک په برخه کې که چیرته موږ او تاسې کم از کم 1000 حروفو پورې چون دغه د یو شهید د ژوند هغه معلومات موږ او تاسې راټولوو نو 1000 حروف خو هغه کم نه کم تعداد 1000 حروف یې که نه مخکې نسې تللی دا نسې ثبتولی نو دلته هغه معلومات پکې راواخیستلی شو باید دلته د یادښتونو برخه یې ده یادښتونه او خاطرې مثلا هغه کوم خاطرات چې وو د چا نه موږ اورېدلي وو موږ تاسو ته معلوم وو هغه په دې ځای کې راغلو دلته د شهید وصیت ده ما ورته معلوم وو هغه د شهید وصیت
په دې ځای کې مې یو برخه راخیستې دا د شهید د پروفایل په اخیر کې مې راخیستې د کله چې شهید بشپړ شو هغه معلومات مې راخیستل په هغه ځای کې به ډېر په ښه انداز باندې راځي لیکوال ته یو جالب یو لنډه جمله یو لنډ بیخي دغسې یو لنډ پاراګراف هغه رااخلو په دې ځای کې لیکو تا ته جالب څو لنډ یې ولیکه دا مې هغه برخه راخیستې ده. په دې ځای کې جای هم ثبت شو شخصي معلومات هم ثبت شو تفصیلات هم ثبت شو اوس عکسونه د نور هغه ویډیویي برخه یې پاته ده هغې برخې ته راځو. دلته د عکس لپاره کومه برخه چې موږ او تاسې یو عکس انتخابوو تر 100 MB پورې موږ اجازه ورکړې ده تر 100 MB پورې که مثلا یو وزن یې درلود ولې څه به کېږي دلته چې کله اپلوډېږي انټرنټ موږ او تاسې لرو ځکه دا د انټرنټ برخه ده د عکس هم کله ورته اپلوډ کړو هغه به اتومات کمپریس کوي او هغه سایز یې کموي دې په خاطر باندې چې هغه برخه بیا درنه نشي. نور عکسونه تر 6 عکسونو پورې دلته مختلفو یوزرونو ته مختلف اختیارات ورکول شوي دي تر 6 عکسونو پورې اختیار لري ولې که په کومه برخه کې تاسې غوښتل چې د یو شهید په اړه باندې یو ډېر مهم څه مهم عکسونه مهم دغسې یو د معسکراتو څه شی ورسره و هغه ورسره اپلوډ شي تاسې کولی شئ د رابطې د لارې حال واخلئ چې د دې شهید لپاره شهید ما ثبت کړی ده 6 عکسونه ما ورسره اضافه کړي تاسې کولی شئ هغه نور معلومات ورسره اضافه کړئ هغه که راولېږئ هغه نور اډمینان چې هغه چاته اختیار ورکول شوی هغه کولی شي نور هر څومره معلومات شي. لاس لیکل شوي سندونه هغه سندونه دي چې شهید په خپل لاس باندې لیکلي دي یا یو مشر دته څه رالیږلي دي یا د هغه ته ورلیږلي دي البته هغه معلومات چې هغه محرم نه وي هغه د اسلامي امارت د اصولو سره برابر وي هغه موږ او تاسې د نشر اجازه ولرو دغسې یو څه چون دغه معلومات بیا هم کتلی کېږي خو تاسې کوشش وکوئ په دې ځای کې همغه د لاس لیکلی سند ورسره راواخلئ د ثبت په برخه کې. دغه د یوټیوب برخه د دې په خاطر باندې ورکړی چې یو شهید ویډیو موجوده ده په یوټیوب کې یا د موږ او تاسې سره په موبایل کې موجوده ده دا غواړو یوټیوب ته یې اپلوډ کړو او بیا د هغه ځای نه یې لینک راواخلو ځکه یې لینک د هغه ځای نه راخلو چې که دلته موږ دې پلیټفارم ته ویډیو اپلوډوو نو دا به درنیږي وزن زیاتېږي او دلته مختلف مثلا هر څوک به کوشش کوي چې ویډیوګانې ورته راواخلي خو که هلته ویډیو موږ او تاسې سره موجوده وي همغه لینک راخلو هر څوک چې یې ګوري همغه برخې ته دې پسې لاړ شي. مثلا د ده خپله ویډیو ده د جهاد کې هغه د برخې اخیستلو ویډیو ده یا مثلا هغه ویډیو ده چې د ماسکراتو په وخت کې کوم برخه ده یا یې کوم نور هغه څه چې د نشر وړ دي او د یو چوکاټ له مخې موږ او تاسې یې نشرولی شو همغه ویډیو لینک دلته واچوئ. بهرني لینکونه دښمن د ده په اړه باندې یو څه ویلي دي خپلوانو ویلي دي د اسلامي امارت په الاماره سایټ کې څه نشر شوي وو یا په د اوسنیو حالاتو کې چا لیکنې پې باندې کړي دي هغه انلاین نشر شوي دي دلته همغه لینکونه راخیستلی شو داسې څومره اضافه کوي 10 لینکه 15 لینکه څومره اضافه کوي دلته د لینک عنوان راخلو مثلا په دې ځای کې د BBC راپور د هغه د شهید په اړه باندې یو څه شی نشر کړی دی او دلته یې لاندې هغه لینک رااخلو چې کله د شهید پروفایل ته څوک راځي ګوري همغه لینک ته به راسي او دا به خلاص کړي. دلته اډیو فایل ده د شهید په اړه باندې کوم غږیز کلیپ ده شهید غږېدلی ده د شهید هغه وایس پیغام ده چې هغه د نشر وړ ده یا د شهید په اړه باندې بل چا څه خبرې کړي دي همغه خبرې د نشر وړ دي یا د شهید په اړه باندې ترانه ده هغه ثبت شوې ده او هغه راخلو دلته په دې اډیو فایل کې ورسره واچوو. ولې یو شته مې فکر وي چې دلته هغه د ترانې یا دغسې یو غږ چې هغه لوړ کیفیت ولري موږ د دې په خاطر باندې چې دغه وزن یې راکم کړي یعنې تر 1 MB پورې که تاسې هر څو MB اپلوډ کړئ نو دا وزن به یې راکموي چې تر 1 MB دا وزن کم شي چون دا برخه درنه نه شي همغه فایل ورسره اپلوډوو او مخکې پسې ځو. کله چې مخکې لاړو په دې ځای کې دغه ټول خپل معلومات ګورو نه مې پوره ده ولسوالي سته د شهادت ډول سته مدني حالت او پلان دا هغه برخې وجدان باید لازم ورکړی وای. شخصي معلومات یې ګورو تفصیلات د ځای معلومات ژوندلیک او عکسونه او دا شیان یې ګورو. اوس د دې په خاطر باندې چې دا هسې یو څوک دغسې په نافهمي کې ورته رانشي یو شی ګډوډ کار پې باندې کوي یا لکه په ځینو سایټونو کې د چک په برخه کې د ریپورټ د مخنیوي په برخه کې همغه برخه راخیستله کېږي. دلته دا سوالونه مختلف راځي دا اوس 14-4 دا تر څو پورې چې موږ دا پوښتنه دلته صحیح جواب نه وي لیکلی دغه شهید مو نشو ثبتولی. کله چې موږ او تاسې صحیح جواب لیکو بیا به دا ثبتېږي. ولې که چېرته مثلا موږ او تاسې ته 14-4 له دې چې دا ولاړ شي ماته تعداد نه معلومېږي یا دغه سوال دغسې وړ یو پیچلی سوال ده زه چې کله کلیک پې باندې کوم له 19 جماعته دا څو کېږي دا نه در معلوم مثلا دلته په دې ژبه باندې بدلوم بیا هغه پسې راته تغیروي او هغه معلومات یې راړوي 15-4
زه اوس په دې ځای کې هغه جواب تاییدوم. دا جواب چې مې ورته تایید کړو دلته ماته لیکي چې معلومات د تایید شو او نور د ثبتولو برخې ته تللی. اوس په دې ځای کې زه دا یو برخه هم د ایمیل ادرس دپاره ورکړې ده. کله چې تاسې ایمیل ادرس پکې ثبتوئ چې اتومات یو خو تاسې کله د پلیټفارم ته داخل شئ تاسې ته به حتما خبرتیا راځي. یو هغه داسې له تا سره موبایل ده ثبت په کمپیوټر کې کړی او ته غواړې چې یو ایمیل ادرس ورکړې کله چې دغه د ما شهید نشر ته وسپارل شي نو ماته پیغام راسي هغه ایمیل ادرس تاسې دلته پکې ورکوئ بیا د نشر برخې ته پسې ځئ. کله چې نشر برخې ته لاړاست په دې ځای کې تاسو ته دلته یو پیغام راځي ستاسو شهید په بریالیتوب سره ثبت شو اوس مهال د ادارې تصویب په انتظار کې دی. یعنې دا به یو څوک ګوري چې معمولا له 24 تر 48 ساعتونو پورې وخت نیسي. کله چې شهید ثبت شو اوس دغه د شهید د کتلو لپاره چې مثلا په دې کې اوس په کوم ډول باندې ثبت شوی دغه پروفایل نشر ته وسپارل شو هغه به په څه ډول باندې ښکاره کیږي. نو زه راځم دلته مخکې له مخکې چې موږ یو شهید ثبت کړی دی همغه شهید باندې بحث کوم او هغه شهید را اخلم. دا شهید سیف الله صداقت په دې باندې کلیک کوم او دا را خلاصوم. داسې کله تاسو شهید نشر ته لاړ په دې ډول باندې به ښکاره کیږي. دا په لومړي سر کې دا کوم آیکنونه چې راخیستل شوي دي دا د شهید د شریکولو لپاره ده. په دې ځای کې تاسو دغه شهید چاپوي یعنې کله چې کلیک په باندې کوئ PDF ته یې اړوئ او یا یې په پرینټر باندې چاپوي. کله چې چاپ ته راځي دا په منظم یو فورم کې دغسې به نه وي لکه دا دلته چې اوس په دې پلیټفارم کې دا مخامخ په دې صفحه باندې ښکارېږي یا تاسو ته موبایل باندې ښکارېږي. نه دا به په یو مشخص چوکاټ کې ځای په ځای کېږي او دا به بیا چاپ ته ځي. دلته مې د ویکیپیډیا برخه راخیستې ده. موږ تاسې کله د یو شهید معلومات په ویکیپیډیا کې ثبتوو یا غواړو په ویکیپیډیا کې یو معلومات راواخلو نو بیا د نومونو ته مثلا د نور معلومات پلار نوم او دغه معلومات سره خلو په یو خاص کوډ کې جای په جای کوو بیا په ویکیپیډیا باندې نشروو نو دا به موږ تاسو وخت غواړي. ولې دا اسانه لاره ده دلته چې کاپي کوو ویکیپیډیا کې موږ تاسو هغه کوم جوړ اکاونټ ته په موږ ځای کې په اسانۍ سره نشرولای شو. دا هغه برخه ده چې موږ تاسو شهید خپل خوښې ته انتخابوو او دغه د کتونکو برخه هم ورته اضافه کوي. نو په دې ځای کې تاسو راسئ هغه شهید دلته خوښولی شئ. لکه اوس په دغه شهید 380 ځله کتل شوی ده او یو نفر تر اوسه پورې خوښ کړی ده. دا بیا هغه د شریکولو برخه ده. اوس د مبارزې معلومات په دې ځای کې په عملیاتو کې ګډون د شهید څه ده په الفتحه منصوري او عمري او الفتحه کې د شهید دا هغه فرضي معلومات چې موږ راخیستي دي. نمونه‌یي یو شهید د شهادت پر وخت عمر یې څومره و دلته لیکل شوي د 22 کاله د شهادت پر وخت باندې عمر 22 کاله. په دې ځای کې لیکل شوي دا هسې یو نمونه‌یي لیکنه ده له علماره ویبپاڼې څخه صرف د کتنې په خاطر ورسره رایوځای شوې ده. یعنې دا هغه اصلي معلومات نه دي د فعلا لپاره. دلته په دې چپ اړخ کې یو څوک دی هغه دغه لیکنه نشي لوستلی نو په دې ځای د پلس د جمع په نښان باندې کلیک کوي دا لیکنه ورته راغټېږي خو دغه منفي په نښان باندې که کلیک کوي دا کمیږي. دا د دې په خاطر باندې ورکول شوی ده. لاندې راځو هغه معلومات برخې ته یاداشت ده دا یاداشت په دې ځای کې راځي. وصیت په دې ځای کې چې موږ تاسو مخکې په ثبت خبره کوله. عکسونه یې دلته چې هغه کوم شپږ دانې عکسونه چې موږ تاسو خبره کوله هغه دلته راځي. په لاس لیکل شوی سند ده دا نمونې په ډول باندې ورسره راخیستی دا په دې ډول باندې ورسره راځي. هغه ویډیو لینک چې موږ تاسو ورسره ورکړی هغه د ویډیو لینک په دې ډول باندې ورسره راځي. دلته به ښکاره کېږي چې موږ تاسو وګورو. بهرني لینکونه چې دي هغه په دې ډول باندې دلته چې کوم بهرني لینکونه ورکول شوي هغه کولی شو موږ تاسو وګورو. اډیو دا اډیو کوم غږیز پیغام چې ورسره ورکول شوی او په دې ځای باندې موږ تاسو کلیک کوو هغه اډیو کوم غږیز پیغام چې مخکې د ثبت وخت کې تشریح کوو هغه دلته کتلی شي. په دې ښي اړخ کې دلته دغه شهید چې ده دا د ډلګي مشر لخوا هم تایید شوی او د جهادي ارزښتونو د ریاست لخوا هم تایید شوی. اوس دلته چې کله موږ دا ماوس ورته نږدې کوو دلته لیکي دا شهید د ډلګي مشر او ریاست دواړو لوري تایید شوی دی ځکه یې 2 ستوري اخیستي دي. یعنې داسې شهیدان به یې موږ تاسو په دې برخه کې شهید به ثبتوو ولې ستوری یو شی به نه وي ورسره. دا به خدا نخواسته په دې معنا نه وي چې دا شهید نه ده تایید شوی. نه ډلګي مشر به تر اوسه پورې نه یې کتلی ډلګي مشر به یې تر اوسه پورې معلومات نه یې کتلي. کله چې هغه معلومات ګوري هغه به په دې ځای کې هغه د ثبت برخې ته راځي. کله چې یې ثبت کړو هغه ستوری یو یا دواړه به ورته راځي. دغه د شهید لفظ چې دا په سره رنګ باندې لیکل شوی دا له هر شهید سره چون دا د شهیدانو ویب سایټ ده. د شهید نوم اتومات په خپل باندې خپله دغه سافټویر ورسره انتخابوي. دلته یې پلار نوم لیکل شوی ده. د پلار نوم یې دا ولسوالي او ولایت لیکل شوي دي. دا شهید متأهل و او یو اولاد لري. د کورنۍ شمیره یې دغه د نمونه‌یي یو شمیره ورکول شوې ده. دنده یې مجاهد و. ډلګي مشر یې مولوي عبدالقدیر واقد و. د زیږېدلو نیټه یې دا وه
ولې دا نیټه موږ تاسو لاندې بیا بدلولای هم شو چې مثلا وایي ګورو چې په میلادي او په قمري باندې دا وګورو. تعلیمي کچه یې طالب العلم و، مورنۍ ژبه یې پښتو ده، وړتیاوې تخنیکي چارې مخابرات او مین د شهادت ملګري پلان دا د شهادت ملګري وو. اوس دلته یو مهمه برخه موږ فکر اخیستې د شهادت نیټه په کوم باندې کلیزه باندې ګوري چې دا بیا موږ او تاسو بل چیرته پسې اړ نسو بلې خواته لاړ نسو په هجري شمسي باندې ګورو هلته هغه پاسم بدله شو دغه په دې ځای کې باندې دا راغله قمري باندې ګورو میلادي باندې ګورو دا اتومات دلته بدلیږي ګوري. د شهادت ځای یحیی خیل شمام الزی دی. د شهادت ډول یې بمبار ده. د قبر معلومات دلته د شهید د قبر د معلوماتو په خاطر باندې موږ او تاسو کلم یو شهید معلومات ثبتو په هغه کې ما درته ویل تاسو لوکیشن ورسره لوکیشن د لارې د شهید قبر ته راځي او هغه له هغې لارې انتخابوي چې د شهید قبر په همدې ځای کې ده. دا بیا په دې ځای کې ګټه کوي. کله چې دلته زه موقعیت ته راځم چې زه یې موقعیت معلوم کړم اوس راته وایي چې ته خپل لوکیشن آن کړه. یعنې دلته په دې موبایل کې که په کمپیوټر کې زه خپل لوکیشن خلاصوم. کله چې مې لوکیشن خلاص کړو ما ته په دې ځای کې به اوس وښیي چې زه له دې شهید نه څومره لرې یم، یعنې د ما او دغه شهید تر مابین څومره فاصله ده. یا دلته زه د نقشې ته راځم دغه نقشې د لارې زه ورځم چې دغه شهید قبر په کوم ځای کې ده. زه مثلا په دې ځای کې دغه دلته لیکل شوي دي سیف الله د قبر ځای، زه اوس په دې نقشه باندې کلیک کوم. دلته لیکل شوي دي لارښوونه تر قبره پورې. زه که لارښوونه تر قبره پورې په دې باندې کلیک وکوم دلته هغه معلومات په ما ته راسي چې تاسې تر شهیده پورې په موټر کې او مثلا په پیاده تګ یو لارښوونه دغه ده. دا له دې ځایه دلته پکتیکا شرنې ته به راځي او بالاخره دلته هغې ولسوالۍ ته به ځان رسوي. دغه د شهید معلومات دي چې کله موږ او تاسو د هغه په وخت کې ورکړي وو. دا لاندې کله چې موږ او تاسو لوکیشن خلاص کړی تاسو له قبر څخه دومره کیلومتره 1.4.5 کیلومتره فاصله لري دې لور ته. دا لاندې یوه برخه چې راغلې د شهادت راهیسې، یعنی دا ډیره مهمه ده. له شهادت تر اوسه پورې د دې شهید څومره وخت وتلی ده. کله چې دا سړی شهید شوی ده 15 کاله 9 میاشتې او 5 ورځې وتلی دي. دا 5 ورځې نن دي، سبا ته به دا 6 ورځې چې بل ورځ ته به 2 ورځې. ټول ټال 15,958 شپې تېرې شوي دي. یعنی 15,958 سبا ته به نه 50 چې بل ورځ به 8 شي او بل ورځ به دغسې مخکې پسې ځي. دا همغه برخه ده چې په دې ځای کې راخیستل شوې او دا په چاپ کې مو ورسره راځي. یو شی ما د شهید د ثبت وخت درته ویلي اوس د شهید په اړه د لیکوال لنډ نظر په آخري برخه کې کوي تاسو یادي هغه په دې ځای کې دلته ورسره ښکاره کېږي. یعنې لنډه یو برخه دا خو ما د نمونې په ډول باندې یو سایټ نه راکاپي کړي ده او دلته مې اچولي. دا لاندې QR کوډ ده. دا QR کوډ موږ تاسو راخلو د شهید په قبر یې لګوو، په کتاب باندې یې لګوو، په دفتر کې یې لګوو، مثلا په دې سایټ کې د سوشل میډیا د لارې یو چا سره شریکوو. کله چې هم یو څوک سکن کوي نو د شهید هغه معلومات په ټول ورته راښکاره کېږي. که غواړئ دا مکمل معلومات نورو سره شریک کړئ نو بیا دلته لینکونه راخیستل شوي دي. دلته د لاندې یو بله برخه اړوند د همدې ولایت نور شهیدان هغه راخیستل شوي دي. دلته ورته شهیدان هغه کوم شهیدان چې له دې سره مثلا څه خپلولي لري یا په یو برخه کې ډلګي مشر کې ورسره شریکان یا په ولایت کې دي ولسوالۍ کې دي همغه شهیدان به په دې برخه کې راځي. دلته لاندې یو برخه راخیستې ده درود شریف. مهرباني وکړئ 3 ځله درود شریف ووایاست او ثواب یې همدې شهید ته وبخئ. لاندې مغه تعداد برخه راخیستې چې کله دا تاسو ثبتوئ هغه نور خلک هم دې دپاره تشویق شي. هر څوک چې راځي دلته مثلا هغه درود شریف وایي او دغه شهید ته یې ثواب بخي. هغه تعداد به یې ورسره راځي. دلته ډېر واړه خط باندې لیکل شوي تر اوسه 6 ځله درود شریف ویل شوی ده. دا لاندې سته او په دې جمع پلس په علامې سره تاسو نور معلومات هم ثبتولی شئ. خدای پاک دې وکړي چې تاسې د شهید د ثبتولو په برخه کې پوه شوي یاستئ. که تاسې په دغه پلیټفارم کې را سره همکار واوسئ، همکاري را سره وکړئ، وخت نظرونه را سره شریک کړئ، خصوصا د همدې پلیټفارم کې کوم ایمیل ادرسونه چې ورکول شوي دي هغه کوم ادرس یې د هغې لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ به انشاءالله تعالی په وخت باندې رسیدګي ورته وکړو. لکه مثلا پیلن دپاره د ما په ذهن کې دي چې زه په دې برخه کې یو شی ورسره راواخلم، دا کوم چا چې معلومات ثبت کړي دي دا له دې شهید سره قرابت لري. مثلا هغه د ماما زوی دی، کاکا زوی دی، خپل د ډلګي مشر یې د هغه سره همسنګر ملګری و. یعنې دا په یو برخه کې هغه معلومات یې ورسره راواخیستلی شي. کله چې دلته ثبتېږي حتی اړتیا یې د دې برخه کې زه ورته یو برخه ورکړم چې هغه یې خلاص او بند کړي. که غواړي چې هغه خپل نوم ورسره راواخلي چې دغه په دې برخه کې هغه پروفایل د لاندې برخه کې ورسره واخیستل شي. زه پلانکی مثلا دغه د هغه
ثبتونکي شهرت ده دا ورسره راواخیستل شي یا بند شي یا خلاص شي دغسې نور موضوعات چې هغه یې تاسې په ذهن کې درځي دا پلیټفارم لا غني کړو د موږ او تاسې د هېواد په کچه باندې زه فکر کوم لومړنی یو پلیټفارم ده موږ او تاسې دغسې یو څه نه درلود په شخصي ډول باندې په فردي ډول باندې به هر چا یو څه کړي یا د جهادي ارزښتونو ریاست چې کومې هڅې کوي کوششونه کوي د هېواد په کچه باندې څه ناڅه کار به یې کړی او نور به د راتلونکي لپاره کار کوي خو دغسې یو رضاکارانه ډول باندې د عشر په ډول باندې چې موږ او تاسو ټول هېوادوال سره همغږي سو او دغه شهیدانو لپاره کار وکړو هغه معلومات را یوځای کړو په دغسې یو پلیټفارم کې یوځای کړو چې هغه بیا ګوګل ته هم لاسرسی ولري مثلا د ګوګل نه موږ او تاسې په پلټنه کې پیدا کولی شو حتی د AI په برخه کې موږ او تاسې په ځینو برخو کې یو څوک پلټو معلومات یې رااخلو دا به یو ډېر لویه لاسته راوړنه به یو ګټه به مو کړې که تاسې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکوئ ملګرتیا وکوئ د موږ دغه څو میاشتې ستړې چې په دې برخه کې مو کړې دي شخصا زه ډېر پکې ستړی شوی یم دغه به نه ضایع کېږي که تاسې راسره ملګري سئ د موږ دغه انرژي موږ به لا نور پر انرژي کېږو موږ به لا نور دې برخې ته کار کوو کوشش به کوو چې دا برخه لا غني کړو الله مو جوړ لره خوشحاله اوسئ